دا د کونړ مرکز اسداباد ښار دی او د روژې لومړۍ ورځې دي. د نګران ژورنالیزم پنځه نه فارغ یم او دلته ځلا رادیو ټلویزیون سره د نشراتو د مدیر په حیث کار کوم. افتخار کوم چې د خپل رسمیاتو نه وروسته زه راځم دلته اسداباد ښار کې دغه د چکنۍ کاروبار کوم. بالکل یو روپۍ امتناع لرم په سبیل الله خور کوم چې څوک لس راکړي څوک شل راکړي چې چا څه د وسه کېږي هماغه راکوي او بس خرڅوم. دا خو یو خدمت دی، هر سړی په 10 روپۍ یو ځای نه بل ځای ته خلک رسوه، دا دیو ته خدمت نه ښکاري چې دا ورته نه ښکاري. بیا دې موږ ته وظیفې راکړي چې لاړ شو وطن ته خدمت وکړو، صحیح خدمت وکړو، سرونه پکې وبهلو چې خوند وکړي. سلامونه مې در واخلئ د پامیر ټي وي درنو لیدونکو، هیله لرم چې روغ به یاست. درنو لیدونکو، دا د کونړ مرکز اسداباد ښار دی او د روژې لومړۍ ورځې دي. راغلي وو کونړ مرکز اسداباد ښار ته تر څو دغه ښار او ښاریانو حال تاسو سره شریک کړو د روژې پر راتګ سره. په نن خپرونه کې را سره تر پای پاتې شي او د کونړ مرکز اسداباد د ښاریانو له حاله ځان خبر کړي. درنو لیدونکو، بیا هم ستړي مشئ. لکه څنګه چې مې یادونه وکړه، اسداباد ښار دی او دلته هر څوک په دې نیت راوتی مازدیګر چې ماښام بچو لپاره د نفقې لپاره یو څه ویسي. دغه څنګ ته مې ځوان ولاړ دی، نو دی یو ډېر لوی سړی دی. هغه به ورته ځکه ووایم چې د ژورنالیست دی، د یو راډیو ټلویزیون سره کار کوي. د هغې تر څنګ دلته مازدیګر کې دغه اچار، مربا، چکني دا شیان خرڅوي تر څو خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه پیدا کړي. څو لنډې خبرې ورڅخه کوه، ستړی مشي. ډېره زیاته مننه شاداب صاحب، په خیر راغلئ. ستړي مشئ. تاسو ته سلامونه او د پامیر ټي وي ټولو لیدونکو ته سلامونه. هیله ده چې ښه به اوسئ. ډېره زیاته مننه درک جانه. نو موږ خو لومړی لږ تعارف وکړو، پوره ډول ځان معرفي کړه ملګرو ته. ډېره مننه. زما نوم هارون در دی، د نګران ژورنالیزم پنځه نه فارغ یم او دلته ځلا رادیو ټلویزیون سره د نشراتو د مدیر په حیث کار کوم. ډېره ښه ده. او بیا د روژې په مازدیګري کې دغه کار هم ورسره کوي. روژه کې نه یوازې روژه کې، عام ورځو کې هم ځکه چې د کار موقع برابر شي، فرصت برابر شي، خپل ورونو سره دلته کار کوو. او روژه کې خو بیا داسې چې دا ټوله روژه هم دلته وي او بس د ملګرو دوستانو په خدمت کې دلته د خدمات هم ورته جوړ کړي دي. نور خو د ګر چاپېر ورونه دي که نه، 3-4 نفر ټول ورونه مې دي را سره. هغوی بس جوړوي، به خرڅ کړي ورسره زه کومک کوم. زموږ په ټولنه کې خو یو عموما ستونزه دا ده چې یو څوک یو وظیفې ته ورسېږي، بیا نو بس کاروبار او یا نوره ګټه هغه هغې کیسه کې نه وي که نه. دغه ټولنه زموږ دغسې راجوړه ده، دغه بندیزونه یو څه ماتول غواړي. ته خو له کومو غبرګونونو سره نه یې مخامخ شوی؟ نه الحمدلله، تر اوسه خو څه مشکلات نشته دی. خو زه وایم چې یو څوک ځوان باید سخت کار وکړي، تر دې ملا ډېر سخت، تر څو خپلې کورنۍ دپاره حلاله نفقه پیدا کړي. زه په دې کار باندې ویاړم، افتخار کوم چې د خپلو رسمیاتو نه وروسته زه راځم دلته اسداباد ښار کې دغه د چکنۍ کاروبار کوم. او که بیا هم چېرته موقع په نورو ورځو کې برابر شي د کار په فرصت وخت کې، نو غواړم چې سخت کار وکړم د خپلې کورنۍ ټولنې لپاره. خپل مسلکي ژوند او د دې چې دلته دا کار کې د دې ورخوا نور کوم مصروفیت لري؟
او دلته یو کورس دی یو وړیا کورس دی هغې کې زه د مدیر په حیث باندې کار کوم مصروفیت هم لږ ډېر دی په دې خاطر باندې دا د دریم کار دی دوه کار له دې نه ورخوا دوه کارونه نور کوي دا د دریم کار دا مې دریم کار دی دلته دریم دوه وظیفې دي دا د هغې هغه رسمي وظیفې دي هغه رسمي وظیفې دي دا به د هغې نه غیر رسمي کار دی خپل ډېره تجارت ښه ده په دې هیله یم چې زموږ ټول وطنوالونه په همدې نظر شي او خدای دې له تا لوی سړی جوړ کړي نور هم کور دی ودان ډېره مننه ډېره مننه خوشحاله اوسئ زه وایم که یو څوک یو کار کوي باید بسنه پرې ونه کړي ځکه ځوان دی انرژي لري او باید چې ډېر کار وکړي سخت کار وکړي بیا هم له تاسې مننه همیش هم د ولس غږ ته انعکاس ورکړی دی په دې برخه کې مو ډېر ښه کار کړی کور مو ودان خوشحاله اوسئ ډېره مننه خیر اوسئ ډېره مننه کاکا ستړی مه شي خیر اوسه په خیر راغلی ستړي مه شئ ته ستړی مه شئ په خیر راغلی ډېره مننه کاکا نوم دې څه دی کاکا عبدالجلیل عبدالجلیل هم د دې ځای اوسېدونکی د دې دم کلي اوسېدونکی یم. روژه کې دې څه رایستلي دي کاکا جان دغه اچار او مربا او دغه شیونه خرڅوو بس دا خپله جوړی که نه دلته اخلي بیا یالاباد نه راوړم او دلته خرڅوم دا مربا ده او دا اچار دي دې کې ښه مربا کومه ده په دې کې ښه مربا دا ده علي بخارا دا د کیلو په حساب ورکې دا د کیلو په 100 کیلو په څو 100 او اچار دي څنګه اچار یو نیم سل روپۍ څنګه کابلې ده دا کابلې ده دا کابلې ده
څنګه څه دیاړي غریبي پکې کېږي؟ گزاره کېږي، گزاره کوم څه وکړو. अब د روژه کې چې دا 5 وخته مونځ او دا وکړو بس دا بچایي بیا بوزه کې څه کوې ورسره؟ بعد بوزه کې فروټ خرڅوو. دلته بیا فروټ دلته فروټ خرڅوو، ریړه مې دا بیا مڼې او انار او کیلې مې دي دغه شی. زه ډېره ښه ده کاکا، اوس خدای دې درته پکې پراخ رزق درکړي. الله دې تاسو ته روغ او جوړ لګي. ډېره مننه، کامیاب ډېره مننه، خیر اوسې. درنو لیدونکو، نو دغه زه په رکشه کې ناست یم او څنګ ته مې یو رکشوان ورور دی. له ده مې وغوښتل چې د دوی د کاروبار اړوند له ده سره څو خبرې وکړو، خو دی وایي چې هغه ترافیک مې تنګوي او ودرېدی نه شم، په روانه به خبرې وکړو. نو ده سره په روانه څو خبرې کوو. پیل کې خو ستړی مه شي، نوم دې څه دی؟ مننه شاداب صاحب، نوم خو مې ظهور حبیبي دی، د نږدې مراور یم. ښځه ډېره ښه ده. نو حبیبي صاحب څنګه دی ژوند زندګي په خیر د روژو سره څنګه؟ بس د الله شکر دی، تر دې مهاله روژې هم ښې دي او زندګي هم ښه روانه ده. کاروبار هم څنګه دی؟ کارم کارونه خو ماشاءالله ښه دي، اوس شکایت نشو کولی، ځکه ورکړه درکړه د الله ده، خو د دې ښار د دې ترافیکو نه څنګه په تنګ راغلی؟ والا نه داسې په تنګ راغلی و چې اکواګانې او پریسونه دا شی نه چې ولاړي دو باندې څه غم غرض نشته، که سړک یې بند کړی خو هر څه غریب سړي باندې وس بري. بس چې ولاړ نه یو راشي ټیر ووهه چابیانې واخله، بیا به لارې به ورته ګورې، سوال او زاري به ورته کوې چې خیر دی او خیر دی او خیر دی. غریبۍ ته هم څوک نه پرېږدي، لنډه خبره دا ده. نو بس چې غریبي کې شرمېږي. الله دې پوښتنه دې څه ده د اسلامي امارت د چارواکو نه یا د مسؤلینو نه چې باید دغه برخه کې څه ډول اقدام وکړي؟ والا غوښتنه خو مې دا ده یا دې د اډې مډې د دې ښار نه وباسي، دا ښار دې پاک کړي، او که دا نه نو موږ په دې خپله دې غریبۍ باندې شته باندې خفه شوي وو. موږ له دې وظیفې پیدا کړي، وظیفې دې راکړي چې بس لاړ شو خپل وطن ته پاک خدمت وکړو. دا خو یو خدمت دی، هر سړی په 10 روپۍ یو ځای نه بل ځای ته خلک رسوه، دا دې ورته خدمت نه ښکاري. چې دا ورته نه ښکاري، بیا دې موږ ته وظیفې راکړي چې لاړ شو وطن ته خدمت وکړو، صحیح خدمت وکړو، سرونه پکې وبهلو چې خوند وکړي. د دې خلکو خاص نور چا خبره په رکشاوانې سترګې بدې لګي او غټ سهولیت هم جوړ کړی دی خلکو له، خو بیا هم نه مني څوک را سره. ډېره مننه حبیبي صاحب، او بس ستا دغه خبرې به واوري انشاءالله، او خدای دې وکړي دغه مشکلات ټول حل شي. امین که امین. درنو لیدونکو، نو اسداباد ښار دی او هر چا د روژې په مناسبت باندې بېلابېل شیان رایستلي دي، هغه خرڅوي او خلک یې مخلي. دلته څنګ ته دې ځای کې یو ورور ناست دی، ده سره څو لنډې خبرې کوو. ستړی مه شې وروره. دوره ښه یې شکریه، څنګه ښه یې؟ خیر اوسې. نوم دې واخله پیل. نوم مې تاج محمد دی. تاج محمد د کوم ځای اوسېدونکی؟ د کونړ ولایت یم. ډېره ښه ده. څه شی دې رایستلي دي؟ مرابا ده، دا د خوبانو ده، دا د مڼې ده.
دا روغ پکې څپره دا مڼې دي ښه او دې کې خوبانۍ دي دا خوبانۍ دي دغه مانا ده دا د کیلو په حساب ورکې دا د لسو چې چا څونه وس کېږي هسې هم ورکوم چې چا سره پیسې نه وي فی سبیل الله هم ورکوم ماشاءالله خدای به دې بیا نو نه خرابوي چې داسې دومره خراب کړی او ښه غوړه ډوډۍ را کړې شکر الحمدلله خدای دې بس تر قیامت هم داسې درکوي 10 روپۍ نه وي بالکل یوه روپۍ هم ترې نه علمه فی سبیل الله یې ورکوم چې څوک 10 راکړي څوک 20 راکړي چې چا څه د وسه کېږي همغه راکوي او بس خرڅوم یې ډېره ښه ده بوزه کې بیا څه کې روژه کې خو مراد د وریجو کار کوم وریجې همدلته اسداباد ښار کې هو ما اسداباد ښار کې خرڅوم په دې چوک کې مې مخکې تا خو دغه ته مې وریجې خرڅولې تېر شوي جمهوریت کې 3 دېګه وریجې به مې خرڅولې 5,000 روپۍ به مې ګټلې اوس بس حالات دغه شانته دي چې اوس څوک یې ډېرې نه اخلي بس ډېرې څوک نه اخلي اوس دغه 3 دړۍ 4 دړۍ وریجې خرڅو رس کار دې روژه کې ښایي که بوزه کې والله شکر دی روژه کې هم ښه دی بس ښه غوړه ډوډۍ خورم په بوزه کې مې هم ښه غوړه خوړلې پردي ودونه او خیراتونه په خومه په غوړه ډوډۍ مې راوړې ده والله راکړې شکرګزار یم د الله نه ډېر سخه بس تا غوندې خلک خدای نه خرابوي چې په هر حال شکر وباسي هاي والله کور دې ودان ډېره مننه کور ودان الله دې عزتمن که والله دې قدرمن که چې موږ سره مرکه وکړه یو جهان مننه ډېره مننه د پامیر ټي وي درنو لیدونکو دغه کونړ مرکز اسداباد ښار تاسې د بېلابېلو ښاریانو خبرې واورېدلې د بېلابېلو شیانو د پلورونکو خبرې مو واورېدلې او د کونړ مرکز اسداباد ننداره مو وکړله دغه زموږ د نن ورځې خپرونه وه تر بیا بلې خپرونې پورې چې زه تاسو ته د پامیر ټي وي په سکرین راځم تاسو ټول په لوی الله سپارم ښاد آباد او بریالي اوسئ